دا هلک به ځلېږي لکه ګلاب. رښتیا وایم پکې نشته دی کذابه، او ملنګ جان به په ګنداو کې وګزران، او ملنګ جان به په ګنداو کې وګزران. خدایا مخکې ګوره قدرتونه د سبحان. شم بلېدله په سینګار به مازدیګر ګودر ته تلله، هر سړي به ورپسې کاوه ارمان چې بلاس په کله راشي تور زلفان. اخترخان یو ورځ وي ملنګ جان ته ویلې داسې غوږ مې ونیسه بیان ته، نوکري کوه زما سره هلکه او لور به درکړم یقین په دغې وکړه. دلته اوسې که بیا زیږې خپل وطن ته، ملنګ جان په دې خبره شه خوشحاله، نوکري به یې کوله صیب جماله، قلم بیا شي راوجد زما په لاس کې او اختیامه پورې دې شهباز کې. سر په جړاو موده پسوه کې سزر کېږي دلبره، د ملنګ نیټه پوره شوه برادره، چې نیټې د اخترخان سره پوره شوه او د ملنګ د زړه نه ورکه وتراره شوه.
دې خوښوي راغلی متاله او وسې نو چې تومت شي بیا سباله او چې واده چا سره وکړي کوم انسان نو او د قیامت په ورځ به کېږي ترې پرسان چې
خیرونه ټولومه یا د ملنګ جج یا د ملنګ دی په جامه راشه یا د مینې یاره ستا په تمه ناسته یمه یا چې یار مې نه وي ژوند دې نه وي یا بې یاره ژوند د مرګ بېتر خوشحاله یمه چې دوه یاران سره ولاړ وي یا د رقیبانو قاتلې پکې راځي نه یا واده یې وکړه صاحب جماله
شو او دغه وخت کې د ملنګ حالات بدل شو او دروازه کې ولاړ په انتظار او یارانو په څه وجه شوي سر او لنډه دا چې خوشبويي راغله د عنبرو او نیاز بیبي وه را روانه کور ورو لکه خاص بدر جمال الوتله او ملنګ جان اشنا په غېږ کې ونیوله او یاران دواړه تېره واته په شپه کې او خدایه پاکه جتونه یې پوره کړي معشوقه شفقت له ښکته په لار او خرنۍ کې د ناکې راغله کناره او د ناکې په ګنداو خاتو چتنو عاشقانو له دې رب ورکي همت او صحت پس په منډۍ کې د میاګانو او په ترتیب مې قصه واورئ عزیزان چې ډوډۍ یې منډۍ کې وخوړله او نیاز بیبي بلکه شمه بلېدله او معشوقه شق روان شو د ګنداونه او خدایه وساتي هر څوک دې شتانه تقریبا یوه ګنټه چې تېرېدله او ملنګ جان سره په څنګ کې وه بلبله او لنډه دا چې ور داخل شو په ډېرۍ کې او د ډېرې نه بیا سوار شو په لارۍ کې نن ساعت له شو داخل په پېښورې کې او خدایه پاکه جتونه د زړه سر کې او پېښور نه ټکټ واخیست بیا د ریل او ملنګ جان او جینۍ دواړه کوي سیل پوره 3 ورځې وکړو سفر او کراچۍ ته رسېده شو مازدیګر او چې کوم وخت کراچۍ ته شو رسان او یو سړی و چې یو سړي بیا د لرګو کاو دوکان او ملنګ جان شو روان هغه دوکان ته او په نرمۍ سره یې وویل هغه ځوان ته دوکاندار ته یې ویل برادره
خوشاله او ځان خبر که د وطن د حال حوال په وطن کې خاندان دي ارامو او پارزه کې ټیټې سترګې شامو دامو او نیاز بیبي پسې ډېر کو کوششونو او خو په ډېرو کوششونو کارونه لنډه د اختر ګنده او تش روان او پې خبرې د ملنګ کړه تربوران او ویلې قامه زه خو شپږ لکه ګیا شومه او تربورانو کې د خلکو د خندا شو که ملنګ وې زما لور په تېښته وړې او پوښتنو کې داسې چا نه ده کړې او سړی راکړي لور مې تاسو کې حلاله او بیا چې خل را پورې نه خاندي سبال تربورانو د ملنګ وې اخترې ته او غلی کېنه غوږ دې ونیسه خبرې ته او چې ملنګ تا سره 3 کاله خواري کړه او دا د لور په سر یې تاسې نوکري کړه چې 3 کاله شو پوره د ملنګ جانا او ته راوشاړه د کوره په خفګان او چې په غوږو د اختر شو دا بیان نو او پټ په زړه کې ملامته شو بېشان فرمایش امیر خان دی وروره ټیټې سترګې ملامته را روان شو او تمازو ته رسېنده چې کوم زمان شو او دا اختر یو پرزن نوم مې زرجانو او چې د 1400 کلونو د غزوان دکان نمبر 1 پېښور ښار بیا زرجان ویلې پلاره غوږ که ماته او دا خبره زه د شرم وایم تا ته او پسې ځم ښکته پنجاب ته ورکوزېږم او د پېغوره تر قیامته ونه خلاصېږم اختر خو یې زویړه مه کوه تلوار او په دې به راځي شیخ پاک غفار او په روپو باندې به مړ کړو ملنګ جانو او ته په خپله پسې مه کړه وزار او زرجان ویلې سار نه مې یو ساعت او زما پلاره ماته راکړه اجازت پلار یې پېښ شو چې زرجان یې سارېږي که مینت ورته کومه نه قبلېږي پلار یې لیلې ورته ځه الله دې مل شه تا چې څوک هزاروي په توره دل شه او خدای دې خیر کې زرجان لاړو نو په قار نو او یې شقان به شي په غم کې ګرفتار
خبردار آخر دا چې پیښور ته را روان په طرف یې د پنډۍ ونیولار چې کوم وخت یې رسینده شولو پنډۍ ته لټوي هره کوڅه هر یو بازار پوره 3 ورځې یې تېرې کړې پنډۍ کې د خفګانه ګرځېدو پړ پرهار څلورمه ورځ یې لاړلو لاهور ته مشهور د پاکستان دی دغه ښار لنډه دا چې په لاهور کې پیدا نه شو ویلې خدایه چا به کړی وي ازاد او د لاهور نه را روان هغه صحت چې تر کومې به کړېږي دغه خوار پرشتیا کوم گفتار او کراچی دی هلک ګرځي در په در او ماما ګانې خبر نکړه په اسرار او زرجان ډېرو ګرځېدلو بې حسابه او پوره 2 میاشتې تېرې کړې په شمار او چې ډېرو ګرځېدو دا خو پیدا نه شوه او ښه ډېره په یو مقام کې په قلار سید جمال هلک پرېږده چې کړېږي او ملنګ جان سره به څه کې دوکاندار او وطن پاټه شروع کېږي د غمونو او یې شقان به ورته وړي سوجونو نن سبا کې په چا نشته د اعتبار او یار د یار د لاس ته وخېږي په دار او اوس کې ساده ملنګ جان که مرور چې ډېره و دوکاندار سره په کور او پټ په زړه کې دوکاندار ورته غدار و او ملنګ جانو خبر نه نصیب یې خوار و او دوکان باد پر لکې دا کو فکرت او چې به مړ کم دا هلک پسې حکمت او چې دی مړ کم دا ښځه به زما شي او هغه کېږي چې راځي خاوند تالاشي او دوکاندار شي د ملنګ د سر قصاب خدایا بې خطره و یارانو د پخواب یاس بي بي وا د ملنګ سره په څنګ کې او ځان باسي د ملنګ په وینو رنګ کې او سمدستي چار راواخیسته ظالم زرون شخ او د حلان زرون شخ خطر او وچاړه په لاس ولاړو ته په سر په ملنګ جانې چاړې راښکا یا د نیاز بي بي وربلې سور په وینو کنه یا په ملنګ جانې چاړې راښکا یا دا سپین بدن یې د ګلاب په شان تشنا په ملنګ جانې چاړې راښکا یا جینې په خوب کې د باران ګمان کوي نه یا جینې د خوبه شوه بیداره یا د وینو داره د ملنګ دیوال وهي نه یا جینې د خوبه شوه بیداره
یا ظالم خورکاره دا دې څه وکړه کارونه جینۍ د خوبه شوه بیداره ملنګه یاره زه دې چاته پرېښودمه یا جینۍ په غم کې شو لګېره یا لاس یې چاپېره د ملنګ د غاړې کړمه یا جینۍ جړا کې داسې وایي یا ملنګه یاره زه بچو یا ملنګه یاره زه به چاته وخاندمه یا زما هغه ساعت یادېږي یا چې په کوڅه کې دواړو وکړو دیدنونه یا زما هغه ساعت یادېږي یا چې توره شپه کې د خپل کلي راوتونه یا زما هغه ساعت یادېږي یا غاړه په غاړم به یو ځای که منظرونه یا زما هغه ساعت یادېږي یا چې ته به نه وې ما به لارو ته کاتنه یا سر دې زما په بړواني ښې یا وطن مې پرېښې در سره راغلی یمه یا ملنګ د ځانه خبر نه شو یا په توره شپه کې د دنیا رخصت یتنه یا سب جما ځکه مصري وکړې نو یا د عاشقانو مصري تل وینو کېنه سپین بدن یې په سرو وینو کې ککړ شي او دوکاندار ویلي جینۍ ته په دا شان او که دې شور وکړو نو مړ به کې خپل ځان او شور ونه کېده په زول خبرې پرېږده او غلي کېنه غوږ زما وینا ته کېده او دا سړی پرېږده دا سړی په دې کوټه کې ښخومه او زه دا قبر ولله زر تیارومه او جوړاوه چې دغه قبر دوکاندار او نیاز بیبي په کټ کې ناسته وه د یار کله شونډې ښکلوي کله چشمانه او رود اوښکو یې بهیږي په ګریوان دوکاندار خبر هو باسي ملنګ جان لا او حیرانی غم دوباره د الله شان لا تمانچه د ملنګ د کمیس لاندې او سامیانو چې بس کوي په وړاندې پټه تمانچه راویستله نو او د ملنګ اشنا بدل اخلي په خپله پریشه د جینۍ په صداقت او په رښتیا یې ورسره و محبت دوکاندار تا او راشه وګوره د دغه جینۍ کار ته دوکاندار ته یې زر کېښوده په سر او راګوزار شي په کوټه کې لکه خر او سر د لاندې راګوزار شي دوکاندار او پورا درې ډزه یې شته په تلوار سوچ بل ته کوی کني سم په لار کې پاک الله پکې هغه ظالم ګزار کې دوکاندار سلګي وایي د زل کدنه او نیاز بیبي ورته کوي داسې گفتنه چې په کوم تیغ دې وهلی ملنګ جان اوس په تا حلالومه دا زمان جینۍ زر که بیا چړې ته پسې لاس
کمر یې ورته کېښودل له پاسه سر یې غوڅ که د خنځیر نه په چاړه او په یوه ښځه دوه تې پاتې شو واړه ښځې کنډواړه پاتې یتیمان شو دا چاپېره خلک ټول ورته حیران شو او دومره توره جینې وکړه وپې او دوکه روان د مرګ په لارې ملنګ پروت و کټ کې سترګې خماري او په چړو باندې و ټول زري زري او دکاندار په ځمکه پروت بد صورت نو پاک الله دې مختورن کې په قیامت او دواړه پرېږده په کوټه کې صاحب جماله او جینې پاتې شوه د یاره بې وصاله او دواړه پرېږده چې کوټه کې وي دننه او مشرفه د جینې کوم پوښتنه او جینې ځان سره کوي په زړه کې خیال او چې ملنګ شورانه پاتې بې وطنه او نه یې موشته نه یې پلار نه یې خپلوان او نه څوک شته دی چې راشي په پوښتنه او اوسې دې جینې کوي د غمه جاړ او خبرداوي چې تی لاړه شم په شپه کې پاک الله دې د ملنګو کې پالنه او لاس وختي ورله زر کړې برابر او په ژړا باندې ورښکته شوه غمجنه زر یې ښکل کړه دواړه مخه د ملنګ او پسته هغې الله ته وسپارنه او ملنګ مړو جینې تاو کړه ترې لاسونه او رود اوښکې یې ګریوان کې بهېدنه او جینې دا مصري کوي غمه جاړي او چې اوس کوم طرف ته لاړه شم خانه فرمایش د امیر خان دی کباړي بازار پېښور دکان نمبر 1 کې به دا پتې تاسو ته ملاویږي دا نوې کیسه ده سرکره پورته ملنګ جانه یا ډېره د ګرانه زه به څه ګزران کومه یا سرکره پورته ملنګ جانه د ګل په شانه زه یوازې پاتې شومه سرکره پورته ملنګ جانه زه بې له تا نه عمر څنګه تېرومه سرکره پورته ملنګ جانه زه مدد تا نه مال راکړه رخصتونه جینې د یاره روانېږي په سپین جبینې اوښکې لارې جوړوینه جینې د یاره رخصتېږي اوړې بلیږي په زړګي باندې دننه جینې د یاره رخصت غواړي لکه د شاړې نه چې غواړي زړ ګلونه مصري دې بس که صاحب جماله جماله یا عاشقان ټول عمر له تنګ وي د بېلتون جینې لاړه د خپل یاره په ژړا کې او یې عاشقان لیدلی نشي په خندا کې او توره شپه دا جینې ګرځي ناقلاره او خدای پاکه چې به وشو او خدای پاکه چې به زم په کومه لاره او دا جینۍ و کراچۍ کې ماماګان او اخري خبرې تل وي د خفګان او جینۍ دا کوي سوجونه د خپل ځان سه او یشقي مې و په سچه ملنګ جان سه ملنګ مړ شو نوره نه کومه یاري او یو سړی دنیا کې نشته اعتباري
په بازار کې زما ګران دی سکونت او ګڼ کپان به مې کړي خرڅه په دولت او ښه پوهېږم چې راغلی مې حجل دی او ناچاري د په الله باندې توکل دی او جنې لاړه د ماما د دکان او جنې لاړه د ماما که د ناکاما د ماما پورې خبر که د انجاما او جنې ټوله قصه وکړله ماما ته او ورته ویلې فریاد راغلمه تا ته او یو تربوري په نام حمزله خان یو تربوري په نام حمزله خان او شیطانت بای کاو دای گزرانو او حمزله او پخت سره شر پسند قسم جوړ کړي بند په بند شیطان لاړو د جیني روري خبر کړ او مختور ځان الله ته په معاشر کړ او ټول حواله ورته وې سراسر او چې سرجان د دې حالات شو خبر او هغه دم شو روان د ماما کورته او سیب جمال جیني ولید الله ورته چې خپل روی په نظر شرپېدله او ستړي مشي ترا پورته شو لرور ته او رورې زر که تمانچه پسې راپورته دې ظالم که تمانچې ته پسې لاس او زړه مې دغه وخت کې وشو په هلماس او تمانچه یې نیاز بیبي ته ونیوله درفشانو تماچا نه چلیدله جینې چغې کړې ماما قسم دوارو او ما ته خلاصه که ماما ودرغ د پره جینې کلکه یې په غېږ کې ونیوله او چې ماما یې دغه چغه واورېدله او یې قدم شو سرجان ته راپکار په دې ځای کې تاله مرګ نه دی پکار او که یې وژني که پرېږدي اختیار یې خپل او پس د دې نه ورسره کومه درد چې وایي بل نه کوم له تانه دا سلا یې پټه وکړله چینې ته د مرګي خزان راځي د دې ځوانۍ ته بیا زرجان ورته ویلې زما خورې ته به ماته اوس د ورور په نظر ګورې د غوسې نه دوکه شوې وم حول کې ما پې غواړم د بدو په بدل کې زه دې رویم ته مې خورې مه یارېږه زه چې ځو پورته وطن ته روانېږه په دې ځای کې ګاړه ناستې بې وطنه زه چې ځو د مور پلارو کو پوښتنه
دا متل دی چې د ښځو عقل کمي د دې وجې په قرباني ماتمي نیاز بیبي ویل ډېره نیاز بیبي ویل ډېره ښه ده ځو وطن ته هر زمنده یم د مور او پلار دیدن ته لنډه دا چې د ماما نه شو رسخته شو په ګاډي کې روان هغه ساحت ملنګ پاتې بې وطنه شو د یاره په حالات یې هېڅوک نه شو خبرداره نیاز بیبي شوه د خپل رور سره روانه شونډې وچې رنګ یې زړو د خفګانه چې نصیب د چا کوټه شي سبا نه شي د شاهي تخت نه ګزار جلخانه شي موده پسې بیان کېږي سم د واره خپل وطن ته روان ښه په قلاره لنډه دا چې ته منظور تشرستان بولي او سیب جمال چې نه دا کوي بیان فرمایش د امیر خان دی وروره بیګا په خوب کې ژړا راغله یې زما په تور زر پور لګېدنه یې بیګا په خوب کې ژړا راغله چې لیونو ستورانه وشلول هارونه بیګا په خوب کې ژړا راغله چې مې تالا شو د لنډې ځنې خالونه بیګا په خوب کې ژړا راله پسې جمال د شو یې سیف جمال د سیند ته ولوېدمه جینې دا مې شوې د ځان سره کولې خپل خپلوانې د هر خوا را چلېدلې مورې ویلې لورې تا بنګه بدنام کړو په وطن کې دې ښکاره په هر مقام کړو لورې تا زموږ نه وساتله پوزه پاک الله خو دې اوس تور له حته بوزه جینې سر کې زنګونې ښې په سوچونو رودو ښکوې بهېږي په خالونو آخر دا چې وخت یې راغی د ماښامونو او یې شقان وي په غمونو کې